السلام علیکم ګرانو اورېدونکو، په دې هیله چې رک روغ به یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضور کې له بېلتون وروسته د ناول له شپږمې برخې سره حاضر شوم، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. د تېرې برخې وروستي لفظونه: وحیده د للمې په لیدو ډېره حیرانه شوه او ښه ټینګ روغبړ یې ورسره وکړ. له خولې له خوښۍ هېڅ نه راټولېده. للمې باور مې نه راځي، تا و هغه هم زموږ کره. نوې برخه: ستا په خوشحالۍ به زه د خپل سره د لوپټه خیراتي او نذرانه ومنم. د ټولو سره له روغبړ وروسته وحیدې هغوی د میلمنو کوټې ته بوتللې او د اصغر مور او ورېندارګانو یې په ډېرې ورین تندي ښه راغلاست وکړ. وحیده د ډېرې خوښۍ نه لکه لاټو داسې ګرده تاوېده. دا زیری یې غوښتل اصغر ته واوروي. په بیړه حجرې ته لاړه. له منډې او ستړیا یې ساه بنده کېدله. وروره، باور به دې وشي ښځه، ته څه فکر وکړ چې موږ کره به څوک راغلي وي؟ اصغر په ډېرې بېباکۍ ورته وویل: اوف خورې، د خلکو او د هغوی د لیدو کتو او پوښتنو نه ستړی شوی یم. اوس نو فکر ته څه ضرورت دی؟ بس زه خو غواړم صرف یو نظر چې وي، هم للمه وګورم. پوره 2 هفتې وشوې چې نه مې ده لیدلې. په خدای زړه مې نور له غمه چوي. دا چې هر څوک راغلي وي زما یې پرې څه، هسې هم زما د درد درمان نشي جوړېدلی. وحیده مسکی شوه: وروره، ځینې وخت موږ یو شی په اسمان کې غواړو خو خدای یې په ځمکه راکوي. لالا جانه، په دې خبره باور لره چې په دنیا کې هر څه امکان لري او کیدونکي دي. د اصغر فکر ګډوډ شو. له لږ فکر وروسته ژر له خپله ځایه پورته شو: زما للمه. وحیدې وویل: هو، ستا للمه. پوهېږې، هغه ستا پوښتنې ته راغلې او ستا خوښې یعنې مور یې هم ورسره راغلې ده. د اصغر د پښو نه له ډېرې خوښۍ ځمکه په تښتېدو شوه. وحیدې ته یې په خواره خوله وویل: خورې، ته باید زما او د للمې لپاره یو کار وکړې. زه باید هغه ووینم. وحیدې وویل: سمه ده، خو څنګه؟ له لږې چوپتیا او فکر وروسته وحیدې وویل: کار وشو. وروره، ته د کوټې پر شا د اشپزخانې له لارې دهلیز او بیا زما کوټې ته لاړ شه، خو ګوره څوک دې ونه ویني. له هغې وروسته بیا هر څه ماته پرېږده. د اصغر زړه په ډېرې بېقرارۍ ټوپونه وهل. هغه په ډېر مهارت سره پرته له دې چې د چا پام ور واوړي تر کوټې لاړ. هلته یې بلا خبرې فکر ته راجوړولې چې للمې ته به دا وایم، هغه به وایم. د للمې مور د اصغر مور ته تسلیت او ډاډګیرنه ورکړه او له هغې یې د اصغر پوښتنه وکړه. للمې به چې هر ځل د اصغر د مور له خولې د اصغر نوم اورېده نو زړه به یو ډول روښنایي او مستۍ ونیوه. په څېره کې به یې ځلا وبرېښېده. د اصغر ورېندارګانو للمې ته د هغوی د خیاطي او د جامو ګنډلو ډېره ستاینه وکړه او مننه یې ترې هم وکړه چې دومره ښکلې جامې ورته ډیزاینوي. اصغر 4 ورېندارګانې درلودې، یوه غټه او شتمنه کورنۍ یې درلوده. د اصغر 6 ورونه او 5 خویندې وې چې 2 یې په خپل بخت پسې تللې وې او 3 یې په کور کې وې. د چای څښلو وروسته وحیدې للمې ته وویل: اول ځل دی چې موږ کره راغلي یې، راځه زه تا ته اوس خپله کوټه او خپله د جامو المارۍ درښایم. للمه غلې شوه او خپلې مور ته یې وکتل. د اصغر مور مسکی شوه او ویې ویل: لاړه شه لورې،
په کور کې بېغمه وګرځه نارینه څوک نشته، ټول خپلو کارونو پسې تللي دي او اصغر زوی مې په حجره کې دی. د للمې مور هم اجازه ورکړه او وحیدې للمه لکه د وړو ماشومانو په څېر یې له لاسه کلکه ونیوله او د خپلې کوټې پر لور یې بوتله. کله چې د کوټې دروازه یې خلاصه کړه نو په لوړ غږ یې وویل څه شوي؟ راووځه کنه درته مې راوسته. للمې په حیرانۍ سره وپوښتل ته د چا سره خبرې کوې؟ په دې وخت کې د تشناب د دروازې غږ شو او اصغر ترې راووت. د دواړو سترګې تر ډېره همداسې په یو او بل کې نښتې پاتې وې. د اوښکو کاروان یې ګریوانونو ته لارې جوړې کړې. للمې خپل نظر سر نه تر پښو پورې پر اصغر ورتېر کړه او سلګیو پسې واخیسته. اصغر په بیړه څنګ ته ورنږدې شو او هغه یې په خپله غېږه کې کلکه ونیوله. د هغې په ویښتو یې لاس ورتېر کړ او د سترګو اوښکې یې ور وچې کړې، خو للمې لا هم سلګۍ وهلې. اصغر په مسکانده لهجه وویل بس که لیونۍ دا دی، زه دې په مخ کې ولاړ یم، نور هم نو مه ژاړه. زه کله ستا په دې ښایسته مخ باندې اوښکې لیدای شم. للمې د هغه سترګو ته وکتله او په غريو نیولو غږ یې وویل زه پرته له تا یوه ثانیې هم ژوندی نشم پاتې کېدی. که خدای مه کړه په تا څه شوي وای نو زه به ژوندی په ګور منډل شوی وم. ته څنګه دومره بې پروا کېدای شي؟ اوس ته یوازې نه یې، له تا سره زما روح، زما زړه او زما ژوند هم دی. ما ته ول ته یې بیا مې ځان دی. له تا پرته دا نړۍ او د دې نړۍ هېڅ هم نه غواړم. زه تل ستا تر څنګ ژوند نه غواړم، له تا پرته یوه لحظه ژوند تېرول هم نه غواړم. اصغر په بښنې سره وویل ګرانې سمه ده، زه کله تا په دومره اسانۍ پرېږدم. زه به تل ستا تر څنګ اوسېږم او کله به هم تا یوازې پرېنږدم. له دې پس به ډېر پام کوم، خو تر څو مې چې ته خپل کور ته د خپلې ناوې په توګه سره ډولۍ کې رانولم، کله دې په اسانۍ پرېږدم. د للمې اننګي له شرمه تک سره واوښته او له حیا یې سترګې ټیټې کړې. اصغر د للمې جادویي سترګو ته کتل چې یو ډول جلا خوند، نشه او سرور یې له ځان سره درلود. د هغې له مخ نه یې سرې سترګې نه شوی اړولی. للمې هغه په څنګل ووهه بس دی که نه نور راته مه ګوره، له سترګو دې شرمېږم، دا سترګې دې له ما واړوه. اصغر وکړ داسې شیبې کله په اسانۍ پیدا کېږي. ظالمې پرېږده چې دا وږې او تږې سترګې مې ښې سمې مړې شي، مګر دا سترګې مې وږې دي چې مړېدل یې هېڅ نشته. کاش چې ټول عمر همداسې زما مخې ته ناسته وای او زه دې همداسې د دې ښکلې څېرې په لیدو بوخت وم. کاش هېڅ بېلتون، هېڅ غماز او هېڅ جدایي نه وای. پوهېږې للمې، که زما په وس او توان کې وای دا دودونه او دستورونه نه وای نو ما به ته هېڅ چېرته نه وای پرېښې. بس همدا اوس شیبه مې در سره نکاح کوله، ته مې د تل لپاره خپلولې، خو څه وکړم؟ په ښیو لاسونه مې د رواجونو، دودونو او دستورونو په زولنو کلک تړل شوي دي. خو د خدای په مرسته به زه او ته په خپلو کلکو ارادو دا ټولې زولنې ماتوو او خپل منزل ته به ځان رسوو. للمې د هغه لاس په لاس کې کلک ونیوه، ګلورینې شونډې یې وخوځولې. زه به تل تا سره وم،
له تا نه به هېڅکله جلا نه شم چې هر ډول حالت ته راځي، نو بیا به هم زه له تا مخ وانه اړوم. دا شمعه به تل تا ته بلیږي او ستا په نوم به ویلې کېږي. اصغر خپلې تودې شونډې د هغې پر لاسو کېښودې او چپ یې کړه. د هغې له سترګو یې د زلفو لوېدلي تارونه لرې کړل او ویې ویل: دا شمعه که ماته بلیږي نو دا پتنګ به هم په سرو لمبو او د وجود پر سوځېدو د شمعې د کعبې طواف کول پرې نږدي. للمې او اصغر خپل د 2 هفتو د زړونو بړاس په پوره ډول وویستلو. وحیده په نمجنو سترګو او مسکان د شونډو همداسې لاس تر زنې حق حیرانه وه. د هغوی مینې ته ولاړه. د للمې چې ورپام شو نو له شرمه یې د اصغر له څنګه فاصله واخیسته او خپل لاس یې د هغه له لاسه لرې کړه. دا چې د چا پام ور وانه وړي نو للمه هم پورته او په خدای پامانۍ اصغر ته استراحت او پر وخت د درملو خوړلو وویل. اصغر هم په مسکا د ښه صیب په ویلو سره سر وخوځولو. له دروازې نه په وتو کې اصغر په للمې غږ وکړ: مینه در سره لرم. للمې هم ورغبرګه کړه: زه هم در سره مینه لرم اصغره. له کوټې ووته. للمه د اصغر د ټولې کورنۍ په لیدو ډېره خوشحاله شوه. د هغوی روی خوی خصلت د هغوی زړه ته ډېر راحت او سکون ورکړ. للمې د دوی د کورنۍ په یوه غړي کې هم بې ځایه کبر او غرور ونه لیده او نه یې هم کوم توپیري چلند ولید. هغه توپیري چلند چې ځینې کبرجن مالدار خلک یې د غریب ترمنځ کوي. د للمې زړه ته هغه وخت ډېر سکون حاصل شو چې د اصغر مور یې ولیده، ځکه هغه یوه ساده او د پاک زړه درلودونکې میرمن وه. د للمې له فکر نه هغه ټولې وسوسې او بې ځایه تشویش لرې شو چې هغې په زړه کې درلوده. للمې فکر کاوه چې د ځینو مالدارو په شان به هم د اصغر کورنۍ مغروره او کبرجن وي، خو داسې نه وه، بلکې هر څه برعکس وه. د هغوی د کورنۍ د هر یوه غړي خوی او اخلاق، رویه او رفتار یې ډېره ښه او په زړه ادب پکې وه. د للمې له وتو وروسته اصغر د وحیدې په چپرکټ ځان ورګزار کړ. زړه یې له خوښۍ نه موجونه وهل، خپل دردونه او د وجود زخمونه یې ټول هېر شول. هېڅ یې نه باورېده چې ما په خپلو لاسونو کې د للمې لاسونه نیولي وو. هغه مې لمس کړي، بیا یې د خوښۍ ډکې ځلېدونکې سترګې اسمان ته واړولې چې خدایه، دا دې څه بشر پیدا کړی؟ تا خو د انسان په څېره کې دې دنیا ته جنتي حوره رالیږلې او بیا دې په دې عالم کې د هغې د زړه ګټلو احسان ما ته را په برخه کړی. خدایه، ته په خپل رحم دا بل احسان هم پر ما وکړه او هغه د تل لپاره زما که په دې دنیا او په هغې دنیا که د زړونو د تړون په شان زموږ د ژوند د یو ځای تېرولو تړون هم وکړه. خدایه، زموږ د مینې دې جونګړې ته توپان مه رالیږه، زموږ منځ ته بېلتون مه راوله. اصغر په همدې فریادونو کې و چې د کوټې دروازه په درز سره خلاصه شوه. د اصغر په وجود کې له ویرې لړزه راغله او ژر یې د دروازې ته وکتل. کشر ورور یې په بیړه څنګ ته راغی. اصغر په قهر سره وویل: دا څه ډول دروازه خلاصول وه؟ ورور یې چالاکۍ سره وویل: زیری لرم، زیری، پوهېږې. ګرانو اورېدونکو، دا به له بېلتون وروسته د ناول 6مه برخه. تر بیا او بلې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.